دا ټولنې کې دا شی والصابرین فی البأساء د صبر تر ټولو اهمه څانګه څه ده صبر عن المعصیت دی په صبر عن المعصیت کې بیا تر ټولو خطرناک څه دی هغه شهوت یو شهوت بالنساء دی بل شهوت بالامارد دی بزرګانو لیکلي دي کله چې الله عز وجل غواړي یو بنده د خپل دره وشړي محرومه یې کړي نو د دغه کشرانو له غرضونو په مریضۍ اخته کړي ولې خپل ځانونه د خدای د درې شړو ولې ځانونه سړي د خدای د درې شړو دا د بزرګانو مقوله ده خطباتو کې راغلي کله چې الله عز وجل یو بنده د خپل دره څخه محرومه کوي شړي او د خپل رحمت څخه لرې کوي د کشرانو په مریضۍ اخته کړي حکیم علمت صاحب فرمایي زه اریان دغه ټیم چې خلک پر فسق باندې د محبت نوم ایښی دي پر فسق باندې د عشق نوم ایښی دی وایي زما عشق دی زما د فلانکي سره عشق دی د عشق نه دی دا فسق دی یو شی واورئ حکیم علمت صاحب وایي دا خبره منم چې دا شان غیر اختیاري دی د انسان سترګه ده پر ښځه باندې ولګېده پر کشر باندې ولګېده زړه پساو سو دا وایي در سره منم چې دا د زړه پساوېدل غیر اختیاري دي لیکن د دغه غیر اختیاري معاملې څه وروسته یو څه شان زما او ستا په اختیار کې دراسه هغه اختیاره کړه چش دی که غواړي چې د دې مریضۍ څخه خلاص یو صورت اختیار کړه بعد په دې مریضۍ زاغته یم تاخته د دې مریضۍ یو علاج دا دی چې بعد لرېوالی دی د دې کس لرېوالی اختیار کړه دا یو علاج دی بل علاج یې دا دی چې اختلاط مو ورسره کوه راشه درشه مو ورسره کوه دغه اسباب یې دی اختیاري دي صحیح ده دا انسان دی ډېر خلک پساو دي موږ ته تعویض ته راځي څوک دم ته راځي څوک خپل حال درته وایي د دې ښه علاج چې دی بعد لرېوالی دی هر څوک چې په دې مریضۍ اخته دي که زه یم که ته یې که په ټولنې کې دي د دې واحد علاج دا دی چې د چا سره څوک لین سوی دی د هغه څه بعد د هغه څه لرېوالی د هغه سره اختلاط کم که بس دغه یې واحد علاج دی څه بنو عزم هم کوي سړی نو د دغه مقولې څه حکیم علمت صاحب لیکلي دي چې د بزرګانو څه مقوله ما په سند اورېدلې چې کله الله عز وجل یو څوک د خپل رحمت څخه محرومه کوي نو په دا مریضۍ باندې اخته کوي دا ډېر خطرناکه معامله ده شریعت کې مقدسه دومره سختې سزاوې ورته ایښي چې به خلک بله حیران سي د انسان په نفس کې الله عز وجل تقاضاوې ایښي دي داعي ایښي دي غوښتنې ایښي دي یوه غوښتنه چې د انسان په نفس کې الله د انسان په وجود او نفس کې الله عز وجل خلقتن ایښې ده هغه شهوت دی شهوت هغه غریزه ده هغه جنسي داعیه ده چې شریعت کې مقدسه د دې د پوره کولو په روا او جایز صورت کې دا نه چې ما سې روایه کړی دي بلکې ترغیب یې ورکړی دی حدیث شریف کې راځي الدنیا كلها متاع دنیا ټول سامان دی که نه دی وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحه بهترین سامان د دنیا چې دی نیکه ښځه ده الله عز وجل چې ما و تا ته جنسي غریزه داعیه تقاضا راکړې ده دا راسه د خپلې ښځې سره یې پوره کړه ترغیب دی که نه دی تزوج الولود الودود نبی کریم علیه السلام فرمایي داسې ښځه وکړئ چې بچي ډېر راوړي فإني مکاسر بكم الأمم يوم القيامة یقینا بېشکه زه به ستاسې په ډېروالي باندې د قیامت په ورځ فخر کوم دا دعوت دی که نه دی خو دا جنسي غریزه په روا او جایز کې پر کول دا دعوت دی یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ای د ځوانانو ټولې ای ځوانانو معشر الشباب دا ښایسته نوم ځوانانو ته نبي کریم علیه السلام ورکړی دی یا معشر الشباب ای د ټولنې ځوانانو هر څوک چې په تاسې کې وس و توان و طاقت د کوزدي او د واده لري فلیتزوج نکاح دې وکړي واده دې وکړي فانه اغض للبصر واحسن للفرج کوزده و نکاح هغه شی دی د انسان سترګه کښته کوي یو چا که خپله ښځه درلوده او د ښځې سره یې مینه درلوده داسې نه و چې ښځه یې پرېښې هغه په کوډګرانو باندې تعویضونه کوي چې مېړه یې په هلکانو پسې دی که یو چا ښځه درلوده او د خپلې ښځې سره یې تعلق و دا د انسان نظر کښته کوي بیا د بل ښځې ته نه ګوري فانه اغض للبصر نکاح هغه شی دی چې زما او ستا نظر کښته کوي واحسن للفرج نکاح هغه شی دی چې فرج محفوظه کوي لیکن واورئ که چا دغه جنسي غریزه داعیه غوښتنه په ناروا طریقه سره په غیر فطري طریقې سره عملي کول الله عز وجل ورته په قهر کیږي داسې سخته سزا چې پر قوم د لوط علیه السلام راغلې ده پر هیچا نه ده راغلې الله عز وجل ټول قوم په ژوندوني سنګسار کوي سنګسار څه ته وایي دوی یې پورته کړل اسمانو ته یې ورسول د اخوا یې چپه ووهل وامطرنا علیه حجارة من سجیل منضود د اخوا مو د کاڼو باران باندې وکړي سنګسار دغه ته وایي چې څوک یو ځای ښخ بارې په کاڼو وله لیکن دغه شرعي یا په اصطلاح دغه جنسي غریزه په غیر مسلکي غیر اخلاقي غیر فطري غیر اسلامي طریقې سره پر کول دا جرم و جنایت دی حیران موږ دغه ځای ته غرب اروپا
غرب اروپا دي که نه دي، نن د ټولې نړۍ د تهذیب و تمدن خاوندان ځان ته وایي. ما و تا ته نن سبا افراطیان وایي. مسلمانان دوغندر شی ولاک ورته ښکاري لکه پخوا به لکه د خیرک مور. نن مسلمان کافرانو ته هېڅ شی نه ښکاري. نن دوی دا شی په قاعده اسناد ورکوي. همجنس بازي بولي چې شي بولي دغه دي. نو دوی د هوا او د هوس او خواهشاتو په داسې توپان کې اوښتي دي چې نور خواران په ځان نه پوهېږي. ځکه الله عز وجل اولئک کالانعام ورته ویلي دي. نن دوی ومنل چې د دې سیسه ایډز پیدا کړي، ایچ آی وي پیدا کړي، پلانکی پیدا کړي، پلانپکی پیدا کړي. دا د 100 کاله کې دوی دا شی ومني. لیکن قرآن 1400 کاله مخکې دا فعل منع کړی چې دا مه کوئ. زنا مه کوئ، په ټولنه کې به د ایډز مریضي نه وي. فحشا مه کوئ. دا شی به څه دي، نور عوامل هم ځان ته لري، خو هغه اصلي عامل یې خلک وایي دغه دي، ډاکټرانو اتباع وایي دغه دي. دا کارونه مه کوئ. نن سهار ما یو خبر د راډیو څه اورېدی چې اروپا ده که کوم ځای دی والله علم، هغوی اوس دا تحقیق شروع کړی دی چې په افغانستان کې زموږ پر ښوونځیو پر مکتبو باندې دوی تحقیق کوي چې دا شی ولې دلته شروع دی. مال دا څنګه ترتیب دی؟ غلبیل راغی کنجي ته ویل چې سورې څک څک اوبه درسه تویېږي. غلبیل نه دی، غلبیل خو ګر سوری دی. کنجي سورې وایي یو څک اوبه یم. والغلبیل کنجي ته راغی چې ته سورې ستاسې یو څک اوبه تویېږي. زما تحقیق اوس کافران کوي چې اوس راسه دلته دا مشکلات شروع دي. دا څه کیسه ده؟ دا څنګه ترتیب دی؟ نو د الله عز وجل په بیرې سره دا شی ختمیږي، په ښه ماحول سره دا شی ختمیږي. هر څوک چې په دې مریضۍ باندې اخته دي، د دې مریضۍ واحد علاج بعد، لیرېوالی، عدم اختلاط او الله عز وجل ته رجوع او عزم. بعضې کسان موږ ته راځي، د خپلو موږ ته وایي تا راته ول استغفار وایي د پلانکۍ ګناه سره راګرځې. ما خو دا استغفار 500 ورو زه نه یم راګرځېدل. ځوانان دي په ټولنه کې خوران په بل شي مبتلا دي، د لاس په مریضي ډېر مشکلات خورا باندې مبتلا دي. وایي تا له استغفار زه نه راګرځم. خالي استغفار خو نه دی، یو څه هم خو غواړي، یو څه عزم خو غواړي، څه عزم خو غواړي. نو ما درته وویل چې په شریعت مقدسه کې دومره سخته سزا چې دغه شي ته ټاکل سوې ده، هغه په نورو جنایتو کې چندانې نشته. واورئ، د امام مالک رحمه الله مذهب دا دی، د امام احمد ابن حنبل رحمه الله راجح قول داغه دی، د امام شافعي رحمه الله مشهور قول داغه دی. که چیرې په ټولنه کې حکومت اسلامي وي، مملکت اسلامي وي، نظام اسلامي وي، او په ټولنه کې څوک دغه کار سره وکړي، د دې حکم چې دی حکم یې د زنا دی. کوم حکم چې د زنا دی، د زنا حکم چیش دی؟ که واده والا سړي زنا وکړه څنګساریږي، په کاڼو وژل کېږي، او که بې واده والا سړي زنا وکړه هغه به 100 دورې وهل کېږي. دا مذهب دی. دلیل یې چیش دی؟ دلیل حدیث شریف دی. نبی کریم علیه السلام فرمای اذا جاء الرجل اذا اتى الرجل فهما زانیان. کله چې یو نر راځي د بل نر سره دا بد فعل تر سره کوي، دواړه زناکاران دي. واذا اتت المرأة فهما زانیتان. یوه ښځه چې راځي د بلې ښځې سره د سحاق معامله کوي، دغه رقم دغه معامله کوي، دا دواړه زناکاران دي. نو چې په حدیث شریف کې نبی کریم علیه السلام زناکاران ورته ویلي دي، څنګه حد چې پر زنا باندې ورکول کېږي، دغسې حد که عاقل و بالغ وي او دوی غټان وي، یعنې په شو بد پوي، دغه رقم سزا دوی ته ورکول کېږي. دا په اسلام کې سزا ده، جرم دی. د امام شافعي رحمه الله مشهور قول سره، د امام شافعي رحمه الله مذهب بیا دا دی چې د دې سزا قتل ده. دا عجیبه کار دی، دومره سخت. حدیث شریف کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. هر کله چې تاسې په ټولنه کې داسې کسان پیدا کړل چې هغوی د لوط علیه السلام د قوم عمل کوي، فاقتلوا الفاعل والمفعول، فاعل هم قتل کوي، مفعول هم قتل کوي. دا حدیثونه دي، ابو داود شریف حدیث. البته قتل زما او ستا کار نه دی، قتل د قاضي کار دی، د محکمې کار دی، قتل د اسلامي حکومت کار دی. هر کس ناکس واک و اقتدار په غاړه په لاس کې نه اخیستی چې ما پلانکی ولیدي، هغه بیا خپل ترتیب ځان ته لري، شاهدي لري، بیا وروسته ډاکټران دي، معاینې دي، کیسې دي. داسې نه چې بس یو چا دا شی ولیدي. من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط. که چیرې په ټولنه کې تاسې داسې انسانان ولیدل چې دغه عمل یې ترسره کوي، فاقتلوا الفاعل والمفعول. امام شافعي رحمه الله دغه حدیث دلیل جوړ کړی دی، دغه فیصله کړې ده چې دا کسان باید قتل شي. بل حدیث شریف کې راځي فرجموهم الاعلى والاسفل، لاندې ولوړ دواړه په کاڼو سنګسار کوي. دا امام شافعي صاحب مذهب دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب څه دی؟ امام صاحب رحمه الله فرمایي چې قتل نشته ورته، د زنا سزا نشته ورته، قاضي د وخت مکلف دی چې دوی ته تعزیر و سزا ورکړي.
هغه تعزیر او سزا د قاضي تر رایې پورې تړلې ده. که د وخت حاکم او قاضي غټه سزا ورته ټاکل، غټه به ورته وټاکي، کې کوچني ورته ټاکل، ځکه چې سزاګانې د جرم تر نوعیت او کیفیت پورې تعلق لري. که جرم غټ و، بعضې کسان دي قتل هم په دغه کې وکړي، نور مشکلات هم جوړ کړي، فلمبرداري هم دنیا ته وښیي چې پلان کوي پلان کوي. دا خو چې جرم څونه غټېږي. یو خو دې دا جرم وکړي، بل دې عادي قذف تهمت یې ولګي، بل دې د مسلمان عزت او ابرو واخیستل. د امام صاحب رحمت الله علیه مذهب ډېر غوش دی په ټولو مذهبو کې. امام صاحب عجیبه فیصله کوي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي پر دې د زنا تعریف صادق نه راځي، ځکه چې د زنا د حرمت یو سبب دا دی چې په زنا کې نسب ګډوډېږي. په زنا کې ولې زناکار رجم کېږي یا وهل کېږي؟ زنا هغه ناروا عمل دی چې نسبونه ګډېږي. یو سړی راولاړېږي د یو چا د ښځې سره، د لور سره، هر چا سره العیاذ بالله د عمل ترسره کوي، د هغې څه په دې ناروا کې یو اولاد یو شی پیدا کېږي. د اولاد یو شی په پیدا کېدو کې بیا څه پېږي؟ نسبونه ګډوډ شي. امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دغه علت دلته نشته، ځکه دا ځای د څه شي نه دی، دلته اولاد شته نه، دلته نسب شته نه. نو ځکه امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دلته څه باید وسي؟ دلته باید قاضي تعزیر ورکړي، او قاضي دونه اختیارات لري په شریعت کې چې کولی شي د قتل حکم هم ورکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې دغسې کسان ټینګ کړل، ویې سوځل. وامر ابوبکر رضی الله عنه باحراقهما، د سوځلو حکم یې ورکړي. نو قاضي دومره کلي اختیارات لري چې دی کولی شي چې د سوځلو یا د سوځل خو بلا نه وایي، د هغه د قتل حکم هم ورکړي. دغه سزاوي دي په شریعت کې. نو قبیح شنیع عمل دی، هغه څه دی؟ هغه شهوت ته دی، صبر عن الشهوت. نو په دې شان باندې موږ مبتلا یو په ټولنه کې، که هغه شهوت رجال دی، که هغه شهوت نسا دی. علما فرمایي دا شهوت یوازې دا د رجالو او نساو نه دی، شهوت د لباس هم راغلی دی. بعضې کسان دي په لباس کې ډېر افراط کوي، په لباس کې ډېر افراط کوي، ډېر مصرفونه کوي، دا هم وایي په شهوت کې راځي. او د هغه رقم شهوت کې طعام، ځینې کسان دي شپه ورځ د ښه ډوډۍ په غم باندې اخته دي. سهار و ماښام زه باید غورمې چورمې وخورم، سهار و ماښام باید زه وریجې غوښې وخورم. دا خواران هم په شهوت باندې مبتلا دي. او شهوت کلام هم دی یو شهوت دی. بعضې کسان دي د خبرو مریضي لري، چې په مجلس کې در سره کښېنستې بالا شروع سهار تر ماښامه لګیا دي، دا موضوع راواخله هغه موضوع راواخله. موږ چې دا خپل مجلسو ته وګورو، دا حکیم الامت صاحب دا خبر را په یاد سي چې والا د طعام د کلام په شهوت موږ هم مبتلا یو، او چې رښتیا سي د طعام په شهوت هم مبتلا یو. بس د هغه مو فکر دی ماښام چیش پخوو، غرمې ته چیش پخوو، ماښام ته چیش پخوو، غرمې ته چیش پخوو. دغه شهوت طعام دی. غوښې راوړم، د پسه راوړم، وطني چرګ راوړم، پلانکی راوړم، دغه شهوت طعام دی. نو دی فرمایي چې یوازې شهوت دا نه دی، دا 5 قسمه شهوتونه دي زموږ ټولنه یې تباه کړه. شهوت بالنساء چې د ښځو په مریضۍ خلک اخته دي، شهوت بالامارد چې د کشرانو په مریضۍ خلک اخته دي، شهوت باللباس چې جامه ده بس دارانی سا وغورځوه، دارانی سا وغورځوه، او شهوت بالطعام په دې باندې مبتلا، او شهوت بالکلام. حکیم الامت صاحب فرمایي موږ دا برایي ناستو، دا نه مې د قول کته. حکیم الامت صاحب فرمایي وایي زما تعجب دی پر خواصو باندې، موږ پر ځان باندې موږ خواص نه خو بیا هم سړي پر ځان نیت بد سي. دی وایي زما تعجب دی پر خواصو باندې چې علما هم دي، پیران هم دي، بزرګان هم دي، د ماخوستن د لمانځه وروسته مجلس کوي. حدیث شریف کې د ماخوستن د لمانځه وروسته مجلس مانه راغلی ده. دا د دوی خبرې سړی وي، سړي زړه غواړي چې کتاب کټ کې پر ځان توکي چې ته خو هېڅ شی نه یې، ماسې هیله کیسه ده. بزرگان د ماخوستن د لمانځه وروسته مجلس نه کوي. که کوي چیش کوي، صورت واقعه وایي، که کوي مطالعه کوي، که کوي تکرار کوي، که کوي کتاب ګوري، که کوي د دین ښه خبرې کوي. زموږ تاسې اصلي مجلسونه کلي دي. ډوډۍ دې کړې ده وکې کلي خورو، ولا موږ ډوډۍ ناوخته خورو د ماخوستن د لمانځه وروسته. مات به درې ځای دا ډوډۍ پرېښي دي، کله خورو ډوډۍ ماخوستن لمونځ به وکړو، ښه پر تیاره به ورته کښېنو. دغه نه وایي چې د ماخوستن د لمانځه وروسته مجلس مکروه دی، د ماخوستن د لمانځه وروسته د دنیا خبرې مکروه دي. دې ته وایي شهوت دی کلام. نو د خبرو په شهوت مبتلا یې که نه مبتلا؟ بهرحال اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. دغه 14 صفات چې په چا کې راغله، الله عز وجل فرمایي د هغه کسان دي چې رښتیني دي، او د هغه کسان دي چې متقیان دي، د هغه کسان دي چې په دین کې کمال لري. الله عز وجل دې موږ تاسې ټولو ته په دین کې د کمال توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دا به ووایم زه راز محمد ستاسې شاګرد، پلار مې د فلج مریضي لري، ستاسې د دعا په هیله انشاءالله. ښه زموږ مسایل سپین ږیری سړی دی، پرون ورځ سهار مسجد ته تللی
غلو تشتولې دي. بس شاکر صاحب کې بلګا سړي دعا به وکړو. دغه مشکلات دي نو الله عزوجل دې اساني راولي. مختصره دعا به وکړو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أي الله أي ذا الجلال والإكرام ذات أي أرحم الراحمين ذات پر کړو شو خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي. الله غلطي خبري بیا باک او بیا ځای خبري د چوکاټ وتلی خبري بیا ادب خبري را معاف کړي. أي أكرم الأكرمين ذات په مشکل عمل جذبه پیدا کړي. الهکم د بر او نیکی اعمال چې په سورۃ البقره کې تا ذکر کړی دي اول تر اخره یا الله مشټولو ته عمل توفیق را نصیب کړي. الله دا صفات په مشکل پیدا کړي. أي أرحم الراحمين ذات أي أكرم الأكرمين ذات زموږ په هغه توبه ده یا الله چې توبه یې نصوحه ده او تا تقبل ده. خدای زموږ توبه قبول کړي. په حاضر مجلس کې یا الله زما څخه نیولې تر ما پرې چې کوم کسان په دغه شهوتو باندې مبتلا وي، که شهوت نساء وي، که شهوت امارد وي، که شهوت رجال وي، که کلام وي، که طعام وي، که لباس وي، ای الله موږ په قابو کې راولې. ای الله موږ په اعتدال کې راولې. الله پروردګار ذات د ټولو منکراتو څخه د اجتناب توفیق را نصیب کړي. ای الله د اسلامي ټولنه د پروردګار د خرافاتو د بې حیایي یا الله د منکراتو فحشاو څخه صفا کړي. الله روح او فکر او نظر او هر څه ستا د دین طرف ته وګرځي. ای اکرم الاکرمین ذات دا تورې شپې یا الله دا د غم ټغر مو یا الله دا غره کوم دا پریشانی مو ختمي کې پروردګار. ای الله کوم کسان چې د دنیا څخه تللي دي الله مغفرت ورته وکړي. کوم کسان چې د دعا درخواست کړي دي غاجي صاحب اختتاب ګرو پورته کړي دي الله د غیب څخه نصرت او مدد وکړي. فخیر او عافیت را خلاص کړي. ای الله هر ظالم ته هدایت وکړي. که هدایت نور ته کوي الله تباہ او برباد کړي. نیست نابود کړي. پروردګار روا او جائز خواستونه مقبول او مقبول وګرځي. وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه.